سلامونه ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته اپلیکیشن جوړ کړو لکه څنګه چې ما جوړ کړی دی ملګرو لکه راځم ملګرو زه تاسو ته دغه راخلاصوم څنګه کولی شو چې دغه رقم ته اپلیکیشن جوړ کړو اوله کې دغه شان زموږ عکس راشي او بیا دغه رقم ته ملګرو دغه ګورئ ملګرو دغه کې ما دغه هغه ورکړي مثلا زه راځم په دغه اف جي کوین باندې کلیک کوم دلته ډایرکټلی دغه موږ ته صفحه راوخته دلته بیا تاسو لیکل ورته کړي کتلی شئ هغه لیکل تاسو مثلا ما لیکل نه دي کړي ملګرو دلته اوس راځم ایډیټینګ زده کړه دلته ما خپله بیا یو لیست ورته جوړ کړی چې په ایډیټینګ کې د څه شي ایډیټینګ غواړئ د انشاټ په اړه د کپ کټ په اړه د وینډ په اړه د عکس په اړه نو ملګرو په دغه ویډیو کې درته اول پارټ اوله طریقه ښیم ملګرو ټوله که چېرته په دغه کې وکړو موږ نو ټوله طریقه انشاءالله بیا د دې ویډیو سایز چې دی یعنې ویډیو چې دا بیا تقریبا داسې وي چې 15 منټه شاوخوا راځي نو ملګرو نیمه طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم نیمه طریقه په بله ویډیو کې درته ښیم ملګرو نو را به شئ ملګرو تاسو به چې دی اول زموږ ټلیګرام چینل ته به لاړ شئ او دغه د اپلیکیشن جوړونکی به هغه کوي هغه ځینې را ډاونلوډ کوي زموږ ټلیګرام چینل ملګرو دغه تاسو کتلی شئ ملګرو چې زموږ ټلیګرام چینل لینک به چې دی هغه په ډسکرپشن کې پروت وي نو دغه کولی شئ چې هغې ځای نه زموږ د ټلیګرام چینل راخلاص کړئ چې کله مو ټلیګرام چینل راخلاص کړو نو زموږ د ټلیګرام چینل کې به جوین شئ چې کله جوین شئ ملګرو نو تاسو ته به ما هغه خپل اپلیکیشن جوړ کړی اپلیکیشن جوړونکی به ما دلته درته اچولی تاسو به اتوماتیک هغه ډاونلوډ کړئ نو په ویډیو شروع کوم نو د ویډیو شروع کول نه مخکې درنه یوه کوچنۍ غوښتنه کوم که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل ټیچ عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ته ورسېږي را به شئ ملګرو کوم اپلیکیشن جوړونکی چې تاسو را ډاونلوډ کړی دی هغه به اول راخلاص کړئ چې کله مو راخلاص کړم ملګرو نو تاسو ته دغه شانتې صفحه راځي دلته به لږ انتظار ورته وکړئ بیا به ملګرو تاسو ته دغه شانتې صفحه راشي بیا به راشئ ملګرو په دغه باز درې ټکو باندې به کلیک کړئ دلته به راشئ په دغه نوي اپلیکیشن باندې به کلیک کړئ چې کله مو په نوي اپلیکیشن باندې کلیک کړئ ملګرو بیا به راشئ ملګرو چې کله راخلاص شو دغه رقم ته صفحه مو او بیا دغه د پیلونه ګورئ ملګرو په دغه باندې به کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ بیا به راشئ په د انځوریز پیلونه په دې باندې به کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ بیا به دغه جمع علامه باندې کلیک کړئ چې کله مو په جمع علامه باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته فوټوز کا ګالري زه ورته ګالري انتخابوم دلته به ملګرو تاسو خپل یو عکس راواخلئ مثلا راځم ملګرو زه یو عکس ورته راخلم مثلا دغه عکس صحیح دی ملګرو زه دغه عکس راخلم ملګرو سایز یې دغسې ورکوم ملګرو ګورئ ملګرو چې کله مو سایز ورته انتخاب کړم دا خوندي کړئ په دغه باندې به کلیک کړئ چې کله مو په دې کلیک دلته به دې انځور ته چې دی یو نوم انتخاب کړئ چې کله مو نوم ورته انتخاب کړم ملګرو زه هسې چټي یو نوم ورته لیکم ملګرو لکه زه راځم دغسې نوم ورته لیکم او دلته په سمه ده کلیک کوم ملګرو دغه موږ سره ثبت شو نو را به شئ په خوندي باندې به کلیک کړئ چې کله مو په خوندي باندې کلیک کړم ملګرو چې کله مو خوندي کړ ووهلو نو را به شئ په دغه لومړني مخ باندې کلیک کړئ ځکه موږ غواړو چې لومړنی مخ جوړ کړو نو را به شئ بیا په لومړني مخ کې په تنظیماتو کلیک کړئ دلته تاسو ته وایي چې په دغه ځای کې چې تاسو دغه کوم عکس چې دی څنګه یعنې په اوله صفحه کې چې موږ راخیستی دی یعنې دغه عکس څومره غواړي چې څو ثانیې زه ورته 3 ثانیې انتخابوم چې کله مو 3 ثانیې ورته انتخاب کړم ملګرو بیا به راشئ په دغه خوندي کړئ په دې باندې کلیک کړئ چې کله مو په دې کلیک کړم ملګرو چې کله مو دغه ووهه نو اوس به راشئ په دغه سمولو باندې کلیک کړئ ځکه دلته موږ غواړو چې خپل عکس سم کړو ملګرو نو دلته به اوس موږ ورته ولیکو چې اپلیکیشن ته راغلاست یعنې هغه اوله کې چې کوم خط کوم یو چې و هغه ما چې درته وښود اوله کې چې هغه زما عکس او اپلیکیشن هغه اپلیکیشن ته چې راننوځي او دغه خط درته راځي ملګرو نو دغه رقم ته چې کله کړو نو بیا به راشئ په دې خط باندې کلیک کړئ چې کله مو کلیک کړئ دا به داسې تر اخره پسې دغسې کوي چې کله مو دغسې کړه ملګرو بیا به راشئ په دغه بي اپشن باندې کلیک کړئ چې کله مو بي اپشن کلیک کړ بیا به دې خوا راشئ ملګرو دغه درې نښانې ګورئ دغه به وښایي دا تر څو منځ ته راشي بیا به راشئ ملګرو په دغه ټي باندې انتخاب کړئ چې کله مو ټي انتخاب کړو ملګرو دلته زه راځم شپږ ورته انتخابوم تر څو دغه خط ډیزاین لږ شي اوس به راشئ ملګرو په دغه ځای کې به دغه خط چې دی دغه ګورئ ملګرو دا نرۍ کرښه دا به همدغه ځای ته راښکته کړئ چې کله مو راښکته کړه ملګرو بیا به راشئ په دغه انځوریز هغه باندې به کلیک کړئ دغه باندې او دلته چې هغه کوم عکس موږ هغه کړی و هغه به اتوماتیک راخلاص کړئ تاسو چې کله مو راخلاص کړه ملګرو اوس دلته راشئ که نه په دې پاس سرچ کې ګورئ چې موږ ته اوله صفحه سره کم ته راځي دلته وګورئ ملګرو موږ ته اوله صفحه اوس دغه شانتې راځي موږ چې کله سیټ اپلیکیشن جوړ کړو نو بیا چې کله موږ راخلاص کړو موږ ته دغه شانتې صفحه راځي اوس بیرته وایي چې بیرته تلله ملګرو چې کله مو دا وکړه بیرته به دا خوندي کړئ په دې باندې ووهئ دغه چې کله ووهه بیا به راشئ ملګرو اوس موږ مینو سمو غواړو چې مینو کې دغه لیکنې هغه کړو لکه څنګه چې په دغه بل اپلیکیشن کې چې دلته ښیم ملګرو تاسو ته دلته ګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن چې کله موږ راخلاص کړو که نه دغه لیکنې یعنې دغه ګورئ ملګرو اوس راځو موږ دغه لیکنې سمو چې دغه څه رقم ته سمولی شو یعنې دلته موږ دغه ووهو که نه چې څنګه د دې لیست جوړولی شو او څنګه دغه کې بیا نوره لیکنې کولی شو دغه ټول درته ښیم ملګرو اوس به راشئ ملګرو په دغه مینو به ووهئ چې کله مو ووهل دغه به راشئ مینو سمول به ووهئ چې کله مینو سمول ووهل بیا به راشئ په دغه جمع په دغه پلس علامه باندې کلیک کړئ دلته به اول ورته وایي که نه غورنی یا غوروی نوم یعنې یو نوم یو هغه به ورته انتخاب کړئ کوم په اړه چې تاسو غواړئ کتاب هغه جوړ کړئ یعنې اول مینو کې یعنې اول هغه چې غواړئ زه ورته لیکم لکه که نه د افغان کوین په اړه معلومات که نه د افغان کوین معلومات یعنې اول معلومات به په مینو کې موږ د دې په اړه اوس راځم دویم هم همدغسې ورته جوړو ملګرو همدغه شانتې به چې 7 دانې یا چې هر څومره تاسو غواړئ چې هر څومره اپلیکیشن جوړ کړئ هر شپاړس جوړولی شئ همغومره به ورته ولیکئ ملګرو ما په همغه طریقه باندې هغه نور هم جوړ کړل لکه د افغان کوین معلومات د ایډیټینګ زده کړه د یوټیوب زده کړه د پري انټرنیټ او فیسبوک پیج او زموږ په اړه او د اپلیکیشن څخه وتل ملګرو دغه ټول مو چې کله ولیکل ملګرو بیا به راشئ په دغه خوندي کړئ په دې باندې به کلیک کړئ چې کله مو په دې کلیک کړه ملګرو اوس ملګرو راځو موږ دغه غوروی نمونې په دغه باندې کلیک کوو اوس دلته راځو په دا سرچ کلیک کوو چې زموږ مینوګانې څنګه جوړې شوي دي ملګرو لکه څنګه چې ګورئ دغه ما ورته ولیکل د افغان کوین د ایډیټینګ زده کړه د یوټیوب زده کړه پري انټرنیټ فیسبوک پیج زموږ په اړه او د اپلیکیشن وتل دغه ما ورته لیکلي ملګرو لکه همدغه رقم د څه رقم ته موږ غوښتو همغه رقم ته مینوګانې جوړې شوي اوس راځو د دې دغه کونجونه چې دي دا داسې ګردکو غوندې یعنې سرکل غوندې کوو لکه اوس درته وایم چې شاته تلل که نه دلته چې کله راغلی ملګرو دلته به دغه خط چې کوم دی ملګرو دغه دا به دې اخر ته راورسوئ چې کله مو اخر ته راورسوئ دلته ګورئ ملګرو د دې اول دغسې و ملګرو اوس دغسې شو دا مو چې کله هغه اوس به دغه توره ټاپه چې دی په 3 یا 4 یا 5 باندې ودرم مثلا زه په 5 ودرم دغه اوس چې کله مو دغه اوس راځم ملګرو په دغه پاس سرچ باندې بیا کلیک کوم ملګرو دلته ګورئ ملګرو زموږ اول هغه چې دی دغه رقم ته شو دا نور داسې دي په همدغه طریقه باندې ملګرو راشئ دغه شاته تلل بېرته ووهئ چې کله مو شاته تلل بېرته ووهل ملګرو اوس به راشئ په دغه ځای کې به دویم خط د ایډیټینګ زده کړه دغه به ورته انتخاب کړئ په همغه طریقه دغه خط دې ځای ته راولئ او دغه به دې 500 ته راولئ په همدغه
همدغه طریقه ملګرو چې دی تاسو ټول جوړ کړئ ملګرو کله مو چې په همدغه طریقه ټول دغه رقم ته ګرد کړل لکه څنګه زه سرچ ته راځم ملګرو دغه ټول دغه رقم ته ګرد جوړ شول نو اوس به راشه په دغه شاته تلو باندې به کلیک کوئ بیا به راشه په دغه خوندي کړئ په دې باندې کلیک کوئ ملګرو اوس به راشه په دغه غوراني نور تنظیمات په دغه باندې به کلیک کوئ او دلته تاسو ته وایي د مینو پورتنۍ متن راواکس د مینو لاندنۍ متن راواکس مونږ دلته دغه لاندنۍ وخو موږ غواړو چې د دې په بیخ کې دغه لیکنه راشي ملګرو لکه دغه لیکنه چې دغه لیکنه اوس موږ څنګه کوو راشي ملګرو دغه باندې به داسې زور کوي دغه به داسې ونیسئ او دا به دغسې انتخاب کوي به راشي په دغه بي باندې انتخاب کړئ چې کله په بي انتخاب کړئ بیا به دلته راشي ملګرو په دغه ساحه کې به دغه درې کرښې انتخاب کړئ او دا به دغه رقم ته شي او بیا به راشي په دا ټي به انتخاب کړئ چې کله مو ټي انتخاب کړئ دا به د درې ته راولئ یا به هم درې څلورو ته راولئ دا به دغسې لږ غټ شي بیا به راشي په پاس سرچ ګورئ ملګرو په دې باندې به کلیک کوئ ملګرو دا دغه لیکنه چې دا موږ ته دغه لاندې ذکر راځي یعنې د دې اپشنو لاندې ذکر راځي یعنې که چېرته کومه ستونزه وه نو زموږ سره په دغه نمبر اړیکه ونیسئ نو ملګرو راشي په دغه شاته تللو باندې به کلیک کوئ بیا به راشي په دغه خوندي کړئ په دې باندې به کلیک کوئ چې کله په خوندي کړئ باندې کلیک بیا به راشي ملګرو په دغه خوندي کړه باندې کلیک کوئ په دې باندې چې کله کلیک وکړو تاسو ته بېرته دغه شانتې صفحه راځي نو ملګرو نن همدغومره درس بس دی انشاءالله په روانه ویډیو کې به دغه ښیو چې څنګه کولی شو چې په دغه کې دغه پاڼې اضافه کړو ملګرو اوس به راشي دغه اپلیکیشن به خوندي کوئ دا څومره کار چې موږ کړی دغه به خوندي کوئ راشي په دې ټکو باندې به کلیک کوئ بیا به دلته راشي اپلیکیشن خوندي کوئ په دغه باندې کلیک کوئ دلته به یو داسې معلوم هغه ورته انتخاب کړئ فولډر لکه مثلا زه راځم په دغه انډرایډ ورته انتخاب او دلته بیا دا انتخاب ووهئ ملګرو چې کله مو انتخاب ووهه دلته وایي که نه بیا هغه د اپلیکیشن پیل ویل کېږي نو دغه موږ سره هغه چې دی خوندي شو ملګرو اوس چې دی ملګرو دغلته راشي ملګرو په دغه لاندې اپلیکیشن بند کړئ په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو بیا مو چې کله خلاصوو ملګرو نو را به شي په همدې درې ټکو باندې کلیک کوئ بیا به راشي په دغه اپلیکیشن خلاص کړئ په دغه باندې به کلیک کوئ چې کله مو په دې کلیک کوئ را به شي هماغه فولډر به انتخاب کړئ چې کله مو هماغه فولډر انتخاب کړ بیا به دغه نوی اپلیکیشن په دې به انتخاب کړئ او انتخاب به وکړئ ملګرو را کوم ځای چې موږ راوستي وو تر هماغې ځای پورې به دغه پاتې وي ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو او تر بل ویډیو پورې د خدای په امان